السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو به ښه یې، ټیک ټاک به یې، برابر به یې. دوستانو یو خبره کوم چې یاره ډېر ملګري وایي چې یاره یوټیوب ته راتلو غواړو، خو یاره موږ سره کیمره نشته او موږ سره مایک نشته او موږ سره چې دی بیکګراوند نشته او موږ سره چیر نشته، موږ سره پلانکې شی نشته او پلانکې نشته، موږ له ویډیو ایډیټینګ نه راځي، موږ له اپلوډینګ نه راځي. ملګرو دا ټولې خبرې چې دي دا شاته کوي. زه اوس تاسو ته بالکل یو ایپ ښیم، هغه به د پلی سټور نه تاسو ډاونلوډ کړئ چې هغې ته وایي وي ان ایپ. نو دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. زه پلی سټور ته ځم، تاسو ته هغه طریقه ښیم چې تاسو به هغه څنګه ډاونلوډ کړئ. نو پلی سټور ته به لاړ شئ. دا زه پلی سټور ته رالم، پلی سټور کې به تاسو وي ان ایپ ایډیټر، ویډیو ایډیټر دا اپ په انسټال کړئ او بالکل پریکټیکلی طریقه زه تاسو ته په دې کې ښیم چې تاسو په دې کې ویډیو ایډیټینګ څنګه کوئ. وي ان ویډیو ایډیټر، ټیک شو ورونو. دا اپ دی بالکل، دا زما سره انسټال دی، تاسو به د ځان سره انسټال کړئ. بالکل زه اوس اوپن کوم او په دې کې چې موږ څنګه کار کوو هغه شان طریقه به تاسو کار کوئ او بالکل په اسانه باندې خپلې ویډیوګانې چې دي هغه ښکلې کلرې ول ورکوئ، په هغې کې سپیډ موشن وکړئ، په هغې کې تاسو سانګ ولګوئ، په هغې کې تاسو میوزیک ولګوئ، هغې کې تاسو آډیو افیکټ ولګوئ او بلا قسمه تاسو په هغې کې افیکټ استعمالولی شئ. بالکل زما سره ایپ کولاو شوی دی. تاسو ته به زما دا زاړه پروجیکټ ښکاري، خو زاړه پروجیکټ به زه اوس نه استعمالوم. بالکل زه به نوی پروجیکټ رالم. نو د نوي ویډیو پروجیکټ دپاره به زه څه کار کوم، دا لاندې پلس تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک کړئ. چې تاسو کله په دې پلس باندې کلیک کړئ نو دا له پاسه تاسو ته په دې شنه پټه باندې نیو پروجیکټ ښیي چې دا نشان ښکاري، په دې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کله کلیک کړو کومه ویډیو تاسو راوړئ د خپل ګیلري نه، د خپل ویډیو تاسو موبایل کې چې کوم ویډیوګانې تاسو سره سیو دي د هغه ځای نه تاسو کومه ویډیو خوښئ هغې کې ایډیټینګ کول غواړئ نو بالکل هغې ځای نه به هغه ویډیو راوړئ. لکه مثال کې طور پر زه اوس یو ویډیو د دې نه اپلوډ کوم د ایډیټینګ دپاره. دا ویډیو زه اپلوډ کوم نو په دې ګول نشان به تاسو کلیک کړئ، بیا لاندې دغه شی تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک کړئ. دا به ستاسو سره اپلوډ شي ایډیټینګ وي ان ایپ ته به تاسو سره دا اپلوډ شي. اوس دا ویډیو ده، دا زموږ سره دلته راله. اوس په دې کې زه ایډیټینګ کوم، په دې کې به زه کلرې استعمالوم، په دې کې به زه سپیډ موشن، سلو موشن، ټرانزیکشن، کنټراسي او داسې نور ډېر شی خبرې، کټ او فلټریشن، دا ټولې خبرې موږ په دې کې کوو. نو دا ویډیو پلی کوم چې لږه موږ وینو چې په دې ویډیو کې څه دي. فرض کړئ دا زما بلاګ نه دی، ستا بلاګ دی، په دې کې به هغه غلطیانې کوو چې کامن هر سړی په دې کې هغه غلطیانې کوي. یو منټ، فرض کړئ دا زما بلاګ نه دی، ستا بلاګ دی، په دې کې به زه هغه غلطیانې کوم چې کامن په دې کې هر سړی هغه غلطیانې کوي. بیچ میں مخې ته په دې کې نور موږ سلو موشن کوو، میوزیک به کوو، ټرانزیکشن به کوو او نور هم هر څه ما سره راځي. ټیک ده. نو دوستانو تاسو ویډیو ولیده چې دا ویډیو ما څه لپاره اپلوډ کړې ده. په دې ویډیو کې ما بالکل دا ویډیو ما دې لپاره اپلوډ کړله چې په دې کې زه تاسو ته ویډیو ایډیټینګ وکړم، چې په دې کې به موږ کټ څنګه کوو، فلټریشن به کوو څنګه کوو او دغه شانتې نور طریقه کار څنګه کوو. نو ملګرو لومړنی سجیست زه تاسو له دا در کوم چې د ټول نه مخکې به تاسو داسې کار وکړئ چې ځان سره به په ویډیو کې کټ نه استعمالوئ. د کټ نه مخکې به تاسو فلټریشن وکړئ، ځکه چې تاسو فلټریشن مخکې وکړئ نو بار بار چې تاسو بیا بله ویډیو اپلوډ کوئ نو هغې دپاره به بیا دوباره د فلټریشن ضرورت نه راځي. نو تاسو مخکې فلټریشن کوئ که بیا کټ استعمالوئ نو څه فرق نه راځي. دا لاندې فلټر نشان تاسو ته ښکاري، په دې به کلیک کړئ. نو بالکل وروڼو په دې کې دا اوریجنل خپل اوریجنل دی او په دې کې دا اوس ډېرې پکچرې ما لاکوي چې په دې کې تاسو هر قسم تاسو کسټم ایتھنټیک کریټیک او دا اسینجن فراګ لانچ موډ دا تاسو په دې کې کم قسم هم ستاسو خوښ ځان پکې استعمالولی شي. مثال کې طور پر زما دا C2 خوښ دی، ما دا کلیک کو. بل په دې کې دا خبره ده دا انټنسټي ده، دا تاسو کمولی او زیاتولی هم شئ. نو مثال کې طور پر دا زه 50 له راولم یا تقریبا لږ به سیوا شو. ټیک ده. او دا دې خوا فلټر په خوا کې تاسو ته ایډجسټ ښکاري، په دې کې تاسو دا وي ان ایپ چې دی دا تاسو له د خپل د ویډیو کلر چې دی هغه میچ کولی شئ د هغې سره او تاسو څنګه کلر یې خوښي زیاتول غواړئ یا کمول غواړئ نو تاسو په دې کې خپل د ویډیو کلر یې هغه استعمالولی شئ. مثال کې طور پر زه دا کنټراسټ چې دی دا به زه معمولي یو خاص ماینس طرف ته بوځم یا دا سچوریشن
سچوریشن داسې شی دی چې تاسو به ویډیوګانې لرئ، کومې ویډیوګانې کې چې تاسو وینئ چې په هغې کې کلر یې سیوا وي، نو هغه کلر چې هغو کله سیوا کړی په دې ویډیو کې، هغه کلر د څه حساب نه سیوا وي، هغه د دقه ځای نه حساب وي. ټولې ویډیوګانې چې هغو کله څوک کلر سیوا کوي که نه، هغه د دې ځای نه سیوا کوي. دا کلر به مونږ لږ سیوا کړو د دې ځای نه. ټیک ده وروڼو. بیا دا وایبرنس چې دی که نه، دا هم بالکل له دې کلر سره میچنګ خوري. که تاسو دې طرف ته راولئ نو دی بالکل سپین طرف ته دی، دې طرف ته دی ستاسو د ویډیو کلر چې کوم شاته بیکګراوند دی هغه کلر سره به دی میچنګ خوري. ټیک ده وروڼو. نو دی به مونږ تقریبا 37-38 له بوځو، 40 شو. ټیک ده. بیا په خوا کې دا ټمپریچر دی، نو ټمپریچر به مونږ داسې یو خاص ماینس طرف ته بوځو، زیات به یې دغه نه ده ښه. زما د ویډیو کلر دې سره بالکل میچنګ شي. ټیک ده وروڼو. بیا دې کې دا وایبنیټ دی، شیرین دی، دا ټول به تاسو ځان سره وګورئ. او په زه اوس مکمل تاسو ته په دې کې ټول نشم دا ښکلی، ځکه ویډیو ډېر زیاته اوږده کېږي، نو تاسو په دې کې دا ټولې اپشنې تاسو ځان په خپله چیک کړئ. ټیک ده وروڼو. اوس زه دا کلیک کوم او دوباره ویډیو ګورو چې ویډیو څنګه شوه. فرض کړئ دا زما بلاک دی، ستا بلاک دی. بالکل وروڼو، تاسو د ویډیو کلر تاسو ولید چې ویډیو کلر بالکل برابر شو. اوس په دې کې مونږ کټ لګو. کټ به مونږ څنګه لګو؟ اوس مثال کے طور پر زه لوانی کټ چې لګوم، زه هغه شروع نه لګوم. شروع نه به لول کټ زه څنګه لګوم؟ لکه مثال کے طور پر زه اوس د دې ځای نه شروع کړم، دا ما پلی کړم. فرض کړئ دا زما بلاک دی، ستا بلاک دی. په دې کې به هغه غلطیانې کوو چې کامن هر سړی په دې کې هغه غلطیانې کوي. یو منټ. فرض کړئ دا زما بلاک دی، ستا بلاک دی. په دې کې به په دې کې تاسو ولیدو چې یو خبره چې دا هغه ما دوه پیرې کړله. دا ما څه لپاره کړله؟ ما د دې دپاره کړله چې ما چې زه په دې کې کټ استعمال کړم. ما په دې کې دا هم د دې دپاره کړلو چې ما زه په دې کې دا کټ استعمال کړم او دا به دې زه وروسته کټ کړم او ستاسو دپاره چې په دې کې ایډیټینګ تاسو وکړئ. نو بالکل دا به زه د شروع نه راولم او په دقه ځای به یې زه کټ کړم، کوم ځای کې چې زموږ دا خبره ډبله شوې ده. ستا بلاک دی. په دې کې به هغه غلطیانې کوو چې کامن هر سړی په دې کې هغه غلطیانې کوي. یو منټ. فرض کړئ دا زما بلاک دی، فرض کړئ دا زما بلاک دی، ستا بلاک دی. کوو چې کامن هر سړی په دې کې هغه غلطیانې کوي. یو منټ. یو منټ. په یو منټ باندې ما دا سپلټ ووهو. بالکل تاسو چې کله کټ وایئ نو په دې سپلټ نشان د قینچي دا نشان دی، په دې به تاسو کلیک وایي، په کوم ځای باندې تاسو ویډیو چې دی هغه کټ کوئ. نو بالکل اوس لکه تاسو د شروع طرف نه کټ کوئ نو ویډیو طرف ته د پلس نشان طرف ته به تاسو کلیک ووایئ، لکه څنګه چې زه اوس وایم. مثال کے طور پر ما دا کلیک ووهو. اوس به دا زه دوباره کلیک کړم او دلته ډیلیټ نشان ما لا کوم، زه به دې باندې ډیلیټ ووهم. دا ویډیو به زما سره دا شروع نه ډیلیټ شي. اوس زه دوباره پلی کوم چې زموږ سره هغه شی پکې کټ شوی دی که نه دی کټ شوی. ټیک ده. فرض کړئ دا زما بلاک دی، ستا بلاک دی. په دې کې به زه هغه غلطیانې کوم چې کامن په دې کې هر سړی هغه غلطیانې کوي. بیچ میں مخې ته په دې کې نور مونږ سلو موشن کوو، میوزیک به کوو، ټرانزیکشن به کوو. ټیک ده وروڼو. او نو تاسو ولیدل چې په دې کې ما کوم ځای چې د شروع نه کوم هغه ما کټ کړو. اوس مونږ غواړو چې مونږ په دې کې د منځ نه یو ځای کټ کول غواړو. د منځ نه مونږ څنګه کټ کوو هغه هم تاسو وینئ. غلطیانې کوي. بیچ میں مخې ته بیچ میں زه مثال کے طور پر لږ ځای دی زه هغه کټ کول غواړم، نو زه وایم چې دا څنګه کټ کړم. نو دا تاسو په دې دواړه باندې چې دا ګوته کېدی دا تاسو زوم کولی شئ او بالکل بیا تاسو دا پلی کوئ. نو بالکل تاسو چې کوم ځای کټ کوئ په منځ کې هغه تاسو کټ کولی شئ. چې کامن په دې کې هر سړی هغه غلطیانې کوي. بیچ میں بیچ میں بیچ میں په دې ځای باندې ما سپلټ ووهو، کټ مې ووهو. اوس زه د دې نه آیا اخر طرف ته کټ کول غواړم یا شروع طرف ته. نو زه په دې کې شروع طرف ته کټ کول غواړم، ځکه چې اخر طرف ته ما سپلټ ووهو، نشان مې کلیک کړو. نو زه به شروع طرف ته کلیک ووهم. بیچ میں زموږ سره دې ځای نه راځي، بیچ میں دې ځای نه به دا مونږ کټ کړو. ټیک ده وروڼو. فرض کړئ دا زما بلاک دی، ستا بلاک دی. په دې کې به زه هغه غلطیانې کوم چې کامن په دې کې هر سړی هغه غلطیانې کوي. مخې ته په دې کې نور مونږ سلو موشن کوو، میوزیک به کوو، ټرانزیکشن به کوو او نور هم هر سهار څه زما سره راځئ. ټیک ده. انشاءالله دوستانو په دې شته ویډیو به تاسو پوه شوي یئ چې په دې کې کلر څنګه استعمالیږي، ټرانزیکشن او کانسنټریسي او دا مکمل کټ او فلټریشن دا څنګه کیږي. انشاءالله را روان ویډیو کې په نور ویډیو باندې بحث کوو، ایډیټینګ باندې کوو. انشاءالله زما سره